په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاندوی ډګروال ساني لیکټ په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیکټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونو د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همداراز وویل له تازه راپورونو سره سم یو تن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشینګن ضربه وکړه. د په عین حال کې وویل چې لا هم د پیښې په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د برید د علت او انګیزې په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیري کړي لږ تر لږه 3 افغان سرتیري ژوبل شوي دي. د میاخیل په وینا برید کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولې دا برید وکړ. تر دې پخوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په زورونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حملې کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیښې په اړه اسوشیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې برید کوونکی وژل شوی او برید د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوی دی. په پیل کې د ځینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز ویلي و چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپلمنځي نښته شوې او په لړ کې یې 15 یا 6 امریکایي او 6 افغان پوځیان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادر هم ویلي و چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شنبه ماسپښین نښته شوې ده. قادري وویل چې د نښتې په دلیل نه پوهیږي. امریکا په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري چې اکثره افغان امنیتي ځواکونه روزي او محدود شمیر یې په تروریستي ضد عملیاتو په تیره بیا د داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون کوي.